نیلم ګل هم پولیسو ونیوله. اوس مهال د مردان په پار هوتي تاڼه کې ده. هغې کوم جرم کړی او ولې جیل ته لاړه، ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو هم خبر شئ. د پښتو مشهوره ډانسره او فلمي سهره چې نیلم ګل هر څوک یې پیژني او د پیژنګلو لویه وجه هم دا ده چې هغه هره خپله کورنۍ مسله سوشل میډیا ته راوړي او خلکو سره یې شریکوي، نو ځکه یې ټول خلک پیژني چې اوس پولیسو ګرفتاره کړې ده. 2 ورځې وړاندې نیلم ګل په یوټیوب یو ویډیو شیر کړې وه چې پکې لیدل کېدل نیلم ګل په تمانچه ډزې کوي او ورسره شاته یو سور موټر هم ولاړ دی چې دا ډزې هم په دې خوشحالۍ کې کړې وي چې نوی موټر یعنې ګاډی یې اخیستی دی او کیدای شي دا هر څه مراد ته ښودل، ځکه چې مراد د نیلم ګل پخوانی خاوند و او اوس یې نیلم ګل ته طلاق ورکړی دی. نو اوس هغه فاطمه ګل سره واده کړی او دوی هر وخت په سوشل میډیا باندې او په ټیک ټاک باندې د یو بل د قصده داسې ویډیوګانې شیر کوي چې یو بل وسوځوي، خو ټول پښتانه دوی پسې خاندي ځکه چې دوی ډیر ماشومانه کارونه کوي. نیلم ګل چې کله ډزې وکړي او دا ویډیو په یوټیوب، فیسبوک او نور سوشل پلیټفارم باندې شیر کړه او د دې واقعې نه چې کله پولیس خبر شول، نو لومړی خبر دا راغی چې د نیلم ګل د نیولو لپاره کوششونه شروع دي او ډیر زر به هغه ونیول شي، ځکه چې هغې د قانون خلاف ورزي کړې ده چې د هغې نه پس 2 ورځې هیڅ معلومات ونه شول. خو نن بیا په 30 تاریخ باندې دا خبر راغی چې نیلم ګل پولیسو نیولې ده او اوس پولیسو سره په حوالات کې ده. واقعا انسان ته اول دا معلومات نه کیږي چې زه څه کوم، خو په ځان باندې نه پوهیږي چې کله کارو کې بیا وروسته سوچ کوي او چې کله پولیسو نیسي او په حوالات کې بند کړي نو بیا ورته پته ولګي چې ما لویه غلطي کړې وه. پولیسو ته په دې کار باندې شاباسي ورکول ځکه پکار دي چې دا هوایي ګولۍ د هر چا کور ورانولی شي. دا یو سپیره عمل دی چې په پښتنو کې عام شوی دی او پښتنو کې شروع شوی دی او د دې مخنیوی به همداسې کیږي چې کله همدغسې جاهلان خلک ونیول شي، سزا ورکړل شي، جرمانه کړل شي او دوی پوه کړی شي، ځکه چې پولیس خو بیا چغې وهي چې هوایي فایرنګ نه ځانونه وساتئ، ځانونه وساتئ، خو مجال شته که دا پښتانه خبرې مني، هغسې خپل کارونه کوي، هوایي فایرنګ کوي. نو دا یو ښه قدم دی او موږ د پولیسو د دې قدم ستاینه کوو. د پښتو پوسټ د دې ویډیو د کتلو مو مننه کوم. په آینده کې له نورو معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.